یوه ما ته ویل ول یاره شوکه یو خو موږ له تا تنګ سو کور ته ورسم ول ښځه موبایل راځه واخلي ګرده شپه یې ته لګولی ما ویل خو خپل ور واخول نه یې دی زده مالا جابه د کوم شیان چې ته چې غواړې هغه شیان یې ګرد زده دي که لس وینې هغه شیان یې ګرد زده دي که شل زامن زه غواړې که وینې خدای دې راولي یاره د ډېرو خلکو ارمان یو خدای م د ژوندی لري یو کندارې پر میوزیک خوند واخیستی بل وار یې دعا وکړل خدای دغسې لا په ناروا کې یو څه عمر راکړي وینې سپین ږیری کندارای وایي خوند یې ور نو موږ خو ناروا نه کړو دونې پښتانه خندوو دونې خوشحالیانې راوړو وینې یاره مازدیګر را روان وم یو 1500 دا زاولجان موټران های د ملک پلانې دی های د هغه سره بېودې سړی په مخه نه راله یاره ته یې راسه یا هم ژوند وکړو په چې یاره ته یو چینی ملک لیدلی دی وینې ملک چینګ چون چینګ پنکه یې چت ته هوا ورکړي نو کې را ګرځه وایه ګرد د خلک یې راوله اجید صاحب کې راوله بیا بله ورځ سره خانه پر کښل کې یې وینې وینې مرګه سره ګلونه خدای دې مه وژنه دنیا سوړ باده وی مولوي صاحب ښه دی دا نن ته زموږ په مجلس کې حاضر یې ګواه یې بس وینې داسې له ډېرو شیانو به م ته راګرځه که نه مجلس ښایسته ادول یو سړی مړ وی بس بیا خلکو احتجاج وکړي چې مطلب دا چا پر لمانځه نه دی لیدلی وینې موږ لمونځ نه ورکوو دا یو سړی له دایرې راوتی ول ما یو ورځ ولیدی دا تندی دا ګونډې شان یې سپېره و زیاته خبر نه یې د لمونځ کړی وی کې وینې نو زه نن به ته ناست یې پر ما به په هغه جهان هم شهیدي ادا کوي چې ما یوه شپه ولیدی ډېر سم سړی وینې ګناهګاره نه وی ته صحیح یې سم خلکت شاټ دی چرت مه کوه که نه بلکل صحیح